ګورئ ملګرو څنګه کولی شئ تاسو خپلې اسایمنټ یې اپلوډ کړئ رابشئ نوی ټیب به اوپن کړئ. ټیب مو چې اوپن کړه ګوګل کروم هر یو براوزر چې تاسو استعمالوئ داسې کې ګوره ما ځان سره ګوګل کلاس روم پین کړی دی داسې کې مې اچولی کنه تاسو کولی شئ چې نور شیزونه هم داسې کې راولئ. راوستلو طریقې همدا ده چې کله هر ویب سایټ تاسو اوپن کړلو د هغه ځای کې چې کوم لینک جنریټ کېږي هغه تاسو کاپي کوئ دې نه ده چې دلته کې هر یو لینک جنریټ شو کاپي کوئ به او دلته کې به ورسره پیسټ کوئ دې کې اوس نور ځای نشته که نه او شیزونه نه راځي فرض که زه دا ونه ختم کړم دا به زه داسې نه ریموف کړم داسې نه به مونږ دا ریموف کړو دا مې ریموف کړو اوس ګوره ایډ شارټ کټ دې باندې به زه کلیک وکړم نوم به ورکړم چې هر نوم ته ورکوئ فرض مثال ګوګل کلاس روم به زه ورته ورکړم صحیح ده چې هر نوم تاسو ورکوئ هغه به راشي ورسره داسې کې تاسو نه یو آر ایل غواړي یو آر ایل هماغه د کلاس روم بس یو ځل د ګوګل کلاس روم سرچ کړه هر یو تاسې سرچ کړلو ګوګل کلاس روم هر یو ویب سایټ چې وي هغه فرض کړه دا زما ګوګل کلاس روم دا به زه اوپن کړم اوپن شو بس ته دلته ته راشه کنټرول سی ګوره بله دې کې مې کلیک وکړه کلیک مې چې څنګه وکړه ګوره کلیک کوم سلیکټ آل کنټرول سی او دلته کې به پیسټ کړم یو آر ایل کې کنټرول وي او دا اوس ډن کوه یو ویش لږ اضافه شوی ورسره دا به ډن کوم وګورئ دلته کې زما ګوګل کلاس روم راغله چې کله دا راغلو بس دې باندې کلیک کوئ اوپن کوئ فرض مثال موږ ته دوی یو اسایمنټ راکړی دی استاد ګورئ ورته ډیټا ساینس استاد ده زه درته غواړم چې دا اسایمنټ سبمیټ کړم اوس دې کې زموږ سره سټریم او کلاس ورک دواړه دي سټریم کې تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ او دلته ګوره کیسې ډېرې دي بیا به تاسو نه کیسې ګاډې واډې شي بس کلاس ورک ته راشئ ګوره پروجیکټ ده کویز اسایمنټس دي او هغه لیکچر چې زه کله اپلوډ کوم دا به ټول دغه شانتې راځي کلاس ورک کې به دی او دا هغه کسان چې کوم موږ سره موجود دي دي که نه نو بس راشئ صرف په دې دا اسایمنټ فرض کړه مانه پاتې ګوره دا شین ده کله چې دغه کړمه دې نه به دا خط ختم شي دا بلو به نه دا به خړ غوندې راشي بیا لکه دا شانتې په دې به کلیک وکړئ او دا ګوره ویو اسایمنټ به یې کوئ دلته وایي چې اوس اډ ور کریټ صحیح ده زه به ورته وایم چې اډ ور کریټ باندې کلیک کړئ ګوګل ډرایو دا لینک دا څه شی دی زه ورته وایم دا داسې کې دا شیټونه میټونه شي اپلوډ کوئ زه ورته وایم چې دا فایل فایل ته راشه فایل دی چې په هر ځای کې وي اوس تاسو دوه کاره کولی شئ ګوره یو داسې کولی شئ تاسو یې ډریګ کړئ فرض مثال ته لاړ شئ ډیسکټاپ ته او داسې نه چې هر یو فایل ستا وي هغه ورته را ډریګ کړه به شي هلته بیا راوړئ او بیا هم داسې وکړه چې هلته راشه او براوز باندې کلیک وکړه نو اوس راشه چې دغه ځای کې فرض مثال ډیسکټاپ کې زما یو فایل ده فرض مثال زه دا فایل اپلوډ کوم یا زه هر یو فایل چې ته غواړې دا اپلوډ کوم بل فایل اپلوډ کوم بس هماغه باندې کلیک وکړه سلیکټ یې کړه داسې کې اوپن به شي او ور اپلوډ به شي فرض که زه به دا یو راواخلم پرزنټیشن ریپورټ دا به اوپن کړو صحیح شو لس منټه خیر لږ وخت اخلي ګورئ ورته پوره کېږي دا پوره شو ګوره روان ده دلته کې ښه دا فایل ډېر زیات غټ و بس هغه شو اوس ورته ګوره چې کله مو دا اپلوډ کړئ باید دا تاسو ټرن ان کوئ که داسې هم پرېښودو بیا هم نه اساین کېږي تر څو تاسو ټرن ان کړی نه وي ټرن ان یا هینډ ان دې شیزونه چې به درکوي دا به تاسو ټرن ان کوئ صحیح ده که نه خیر زه خو دا نه اپلوډ کوم بل فایل هم ته که ته غواړې اپلوډ کولی شي دوه درې فایله څومره فایله چې وي اډ ور کریټ باندې کلیک کوو په یو ځل هم ته راوړلی شئ یو ځل باندې سلیکټ کړئ نو دغه طریقه وه دا ټرن ان نه پاتې نه شي اکثره ملګرو به شاید اپلوډ کړی وي دا شانتې خو دا ټرن ان به ترې پاتې وي نو که دا فایل ته نه غواړې پر مثال غلطي کې راغلی دا دیز نه کراس کړه او اوس بیا اډ کریټ باندې کلیک کړه چې هر ځای کې دې فایل وي هغه ورته راواخله دا فایل باندې به کلیک کړئ ډریګ اینډ ډراپ به کوئ بس خلاص نو دا و د تاسو د اسایمنټ پروجیکټ هر څه چې درکوم په دې طریقې سره به اپلوډ کوئ که بیا هم چاته مسله پرسنل کې به کانټیکټ کوئ